د غږیزو کتابونو ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته د اسلام تاریخ 12مه برخه وړاندې شي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حکومت لاره. د روم او ایران پر غټو صوبو سربیره د عمر رضی الله تعالی عنه لوی کار دا و چې د اسلام له لارښوونو په رڼا کې داسې عادلانه او جمهوري نظام جوړ کړ چې اوس هم داسې نظام نشته. د ملکي او پوځي اصطلاحاتو لپاره د د حکومت خاص شکل مشهور و. د حاکمیت نظام ولستوب د عمر رضی الله تعالی عنه د حکومت د نظام روح و. د هیڅکله ځان مطلق العنانه او دیکتاتور نه باله. د هرې مهمې چارې لپاره به یې له اصحابو سره سلا کوله. په خاصو حالاتو کې به یې له عامو مسلمانانو سره هم سلا کوله. له سلا څخه کار اخیستل خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مهاله څخه را روان و، خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا مهال د شورا او سلا ډیر ښه مهال و. د عمر رضی الله تعالی عنه د شورا مجلس د سترو اصحابو څخه جوړ و چې د اصحابو به رایې پکې ورکولې. د یوې کابینې په شان و چې له دې مجلس سره به د په هره معامله کې سلا کوله. پر دې د پاسه د مسلمانانو یوه عامه ټولنه وه چې دا ټولنه به یې په غیر معمولي حالاتو کې رابلله. پر هره معامله به یې شورا کې لومړی خبرې کولې او بیا به یې دا معامله عامو مسلمانانو ته وړاندې کوله او بیا به یې وروستۍ پرېکړه کوله چې په دې لړ کې مورخینو د فاروقي عهد 2 غټ مثالونه لیکلي دي چې یو یې د قادسیې مثال و چې عمر رضی الله عنه غوښتل چې په خپله د مشر په توګه د فوز مشري په غاړه واخلي چې د دې لپاره یې ښې لارې چارې سنجولې وې چې په ښکاره توګه به په دې کار کې عام وګړي هم خوښ ول. خو د شورا مجلس په اتفاق سره داسې سلا ورکړه چې خلیفه دې په دې کړکېچونو حالاتو کې جنګ ته نه ځي او ښه دا ده چې د شا لخوا د فوز سره وړې مرستې وکولی شي چې بیا عمر رضی الله تعالی عنه عام وګړي په جماعت کې راټول کړل او د شورا نظر یې دوی ته وړاندې کړ چې وګړو ته د شورا د مجلس رایه ښه ښکاره شوه او عمر رضی الله تعالی عنه د لښکر له مشرۍ څخه تیر شو او مرکز کې پاتې شو او له لښکر سره یې د مشر په توګه سعد د وقاص زوی واستوه. د نهاون په موقع کې هم په خپله ګډون غوښته، خو دا ځل هم شورا ورسره ونه منله چې دا وار یې نعمان د مقرن زوی د لښکر د مشر په توګه له لښکر سره یو ځای ور واستوه. په دې توګه د عراق او شام د مفتوحه ځمکو د انتظام واقعه هم وه. عمر رضی الله عنه او اکثر مشران غوښتل چې ځمکې د بزګرانو سره د کر لپاره پرېښودل شي چې خراج ورکړي، چې په دې توګه به ځمکې د کر لپاره جوړې وي او کرل کېدې به او په هېواد کې به پراخې او خوشحالې وي. او له بله خوا به حکومت ته ښې ډېرې مالیې ورکول کېدې او دولتي شتمنۍ به پیټېرېده چې د اړتیا پر مهال به ورڅخه کار اخیستل کېده. او بیا تر ټولو دا لویه د تشویش وړ خبره ده چې د عربو لویان او ستر صحابه په نړۍ کې خپاره او په مزو چرچو به لګیا شي او د ځانځانۍ خوند به واخلي، له اسلام څخه به لرې شي. خو څو کسان د شورا غړي او پوځي مشران د عمر رضی الله تعالی عنه د دې نظر مخالف ول. بیا عمر رضی الله تعالی عنه په جماعت کې مسلمانان راټول کړل او ټول دلایل ور وړاندې کړل چې په پایله کې دا شوه چې ټول مسلمانان سره متحد او د امیر المؤمنین نظر یې ومنه او د اختلاف ډار له منځه ولاړ. د داسې مهمو معاملاتو سربیره شورا ډېرې نورې انتظامي چارې سرته رسولې، لکه په سیمو کې والیان ټاکل یا لرې کول، د سرتیرو د تنخوا د نورو انتظامي ادارو جوړول، د دفترونو ترتیبول، د مالیو جاري کول، له نورو قومونو سره سوداګریزې اړیکې ساتل او داسې نور. په مشورو د ولایاتو استازو شریکول چې په دې کې به مسلمانان او نامسلمانان توپیرونه نه وو، لکه چې د مصر په چارو کې له مقوقس څخه مشوره اخیستل کېده او د مصر یو قطبي عیسوي استازی هم مقرر کړ. په همدې توګه د عراق په چارو کې یو ځل یو فارسي استازی د سلاکار په توګه وټاکه. عمر رضی الله عنه په مهال هر مسلمان ته د رایې د ازادۍ او په حکومت د انتقاد حق حاصل و. د عوامو په مجلس کې یو ځل یو سړي په وار وویل: ای عمره، له الله جل جلاله څخه وویرېږه. یو چا د دې سړي د چوپ کولو هڅه وکړه،
خو حضرت عمر رضی الله عنه د دې سړي له چپ کولو څخه منع کړ او وی ویل که دا سړی چپ شو نو دلته د ده په راتلو کې څه ګټه ده او که موږ د ده خبره په غور سره وانورو نو د مشورې مقصد به څه وي. حقیقت او رښتیا خبره دا ده چې فاروق اعظم د یو معمولي سړي په توګه ژوند کاوه. د ده په دربار کې کوم چپړاسي نه و، هر څوک په آزاده توګه ورتلی شو او دی د ټولو شکایاتو او نیوکو د اورېدو لپاره چمتو و. د شپې به په بدله جامه کې ګرځېده او د وګړو له ستونزو څخه به یې ځان خبروه او د هغه چا پوښتنه به یې کوله چې امیرالمؤمنین ته به یې ځان نشو رسولی. ملکي ویش حضرت عمر رضی الله عنه ټولې نیولې سیمې په 11 ولایتونو ویشلې وې: مکه، مدینه، شام، جزیره، کوفه، بصره، مصر، فلسطین، خراسان، آذربایجان او فارس. او په دې سیمو یې د ضرورت وړ کسان لکه والی، قاضي، خزانهدار او نور ټاکلي وو. په ځینو حالاتو کې به د فوز مشر بیل و او په ځینو حالاتو کې به یې نظامي چارې هم والي ته ورسپارلې. دا ولایتونه به په بیلو بیلو ولسوالیو ویشل کېدل او په هر ولسوالۍ به یو عامل او یو خزانهدار او یو قاضي مقرر و. د مامورینو واکونه او دندې څه وې؟ په والیانو او عاملانو مقررولو کې به عمر رضی الله عنه ډېر احتیاط کوو. همیشه به یې داسې سړی ټاکه چې د دغه کار وړتیا به یې درلوده. اکثره به یې د شورا سره مشوره او صلاح کوله او ټاکنې به یې د رعایاو په خوښه کولې. په یو شمېر سیمو کې د والي او عامل د ټاکلو خوښه د وګړو لپاره وه، خو څو ځله یې د وګړو په ټینګار مامورین بدلول. هر والي ته به یې د تقرر په مهال یو لیک ورکوه چې په دغه لیک کې به د دې اختیارات او دندې لیکل شوي وي او په کوم ځای کې به چې والي ټاکه د هغه ځای د وګړو په مخ کې به دا لیک لوسته او واوروه، د دې لپاره چې له ټاکلو بریدونو څخه پښه وانړوي. او له هر مامور څخه به یې ژمنه اخیسته چې الف په ترقي اس به نه سپریږي، ب نری جامې به نه اغوندي، جیم چاڼ شوي اوړه به نه خوري، دال په دروازه کې به څوک د څوکیدار په توګه نه ودروي، هې د وړو وګړو لپاره به همیشه ور پرانستی وي. په دې سربیره د والیانو د ټاکلو په مهال به د هغوی د مال او سپرکي یو لیست ورڅخه واخیست او کله به چې له دندې څخه لرې کړی شو نو که بیا به یې مال او شتمنۍ له لیست څخه ډیره وه پوښتنه به یې ترې کوله چې دا زیاته شتمني دې له کومه کړه او دا زیاته شتمني به یې ترې ضبطوله او بیت المال ته به یې سپارله. د حج په مهال به یې ټول چارواکي په مکه کې حاضرول. عوام اعلان به یې کاوه که څوک له خپل والي یا عامل څخه شکایت لري را دې شي او خپل شکایت دې وړاندې کړي. که به عامل ګرم و په پوره غونډه کې به ترټل کېده او له کاره به ګوښه کېده. د شکایت په پوره څېړنه کېدله. ویل کېږي چې پرته له ابو عبیده څخه هیڅ مامور له عمر رضی الله عنه څخه ونه ژغورل شو. د انصاف محکمه د عمر رضی الله عنه عدل او انصاف بیلګه ګرځېدی شي. په دې کې هغه د هیڅ چا پروا نه ساتله. له بادار او مرعي خپل او پردي سره به یو شان سلوک کوو. په لومړیو وختونو کې به انتظامي او عدالتي فیصلې یو څړي کولې او خو بیا د انصاف محکمه بیله شوه چې دې محکمې ته به یې د قضا محکمه ویله. په ټولو سیمو او ولسوالیو کې قضایي محکمې جوړې شوې وې او قاضي به پکې مقرر و. پرېکړه به د قرآن مجید سره سم کېده او که به په قرآن کې حل نه موندل شو نو حدیث ته به مراجعه کېدله او که په حدیث کې به هم موضوع پیدا نه شوه نو له اجتهاد څخه به کار اخیستل کېده او پرېکړه به کېده. د قاضیانو په انتخاب کې عمر رضی الله عنه ډېر احتیاط کوو او یوازې هغه ستر کسان به یې قاضیان کول چې د علم، تقوا، امانت او دیانت په لحاظ تر ټولو غوره ول. د رشوت د مخنیوي لپاره به یې قاضیانو ته لوړې تنخواګانې ورکولې او دا شرط به یې هم پرې لګاوه چې یوازې شتمن کسان د قاضیان وټاکل شي، ځکه چې شتمن وګړي رشوت ته ډېر لږ زړه ښه کوي او مخور سړی به په پرېکړه کې له چا څخه ډار نه لري. څارندوی او بندیخانې عمر رضی الله عنه د امن د ساتلو لپاره د څارندوی اداره جوړه کړې وه. د دې ادارې له جوړولو د مخه وګړو په خپل امنیت په ښارونو او کلیو کې ساته. عمر رضی الله عنه څوکیوال مقررول چې د شپې به ګرځېدل او په تیاره کې به یې امنیت راوسته. له دې د مخه په عربو کې د بندیخانې رواج نه و. عمر رضی الله عنه په بیلو بیلو ښارونو کې بندیخانې جوړې کړې او په ځینو جرایمو کې ترمیم وکړ
او د بند جزا یې ورته وټاکله. مثلا عادي شراب خواره به یې د بندیخانو کې اچول ځکه چې حد په پرې نه و. خزانهدار او دارایي د عمر رضی الله عنه له خلافت څخه د مخه دا اداره نه وه. کومې سیمې چې به یې فتح کړې وې هغه به یې د حکومت ملکیت ګڼلې او د حکومتولۍ اموال د ساتلو لپاره به یې اداره جوړه کړه. صحابه رضی الله عنه له دغه نظام سره مخالف ول، خو ډیر صحابه د عمر فاروق رضی الله عنه ملګري شول. همدا وه چې د عراق ځمکې د کیفیت او حاصل ورکولو له مخې وویشلې او په هره برخه کې د هغه د حاصل ورکولو په اعتبار مالیه وټاکله چې د مالیې ته به خراج ویل کېده او هغه چې لومړی سره څخه مسلمانانو سره وې هغه ځمکې عشر وګڼل شوې چې مالیه به د حاصل لسمه برخه وه. د مالیې زیاته برخه پر خدماتو لګول کېده او پاتې به بیت المال کې اچول کېده. پر عراق سربیره په شام، مصر، ایران هماغه زوړ نظام له ترمیماتو سره پرېښود، خو د خانخانې نظام یې له منځه یووړ او ټولې ځمکې یې بزګرو ته ورکړې. د زراعت د پرمختګ لپاره یې دا قانون وضع کړ چې که کوم څوک شاړه ځمکه ودانه کړي او هغه د همدغه ودانوونکو ملکیت دی چې په دې توګه ډېرې شاړې ځمکې ودانې شوې. د ځمکو اوبخور لپاره یې ویالې وایستلې، بندونه یې جوړ کړل او ډنډونه یې رامنځته کړل. د بیت المال د شتمنۍ نورې لارې چارې. د ځمکو په مالیې د پاسه د بیت المال د شتمنۍ نورې لارې زکات، عشر، جزیه او د غنیمت مال و. زکات یوازې او یوازې له مسلمانانو څخه اخیستل کېده چې د خپل مال 40مه برخه یې بیت المال ته ورکوله. له بهرنیو او نورو سوداګرو څخه هم یو راز مالیه اخیستل کېده چې دې ته هم عشر ویل کېده. جزیه یوازې پر ذمیانو وه. ذمي هغه نامسلمان دی چې د اسلام اداره یې منلې وي او مسلمانان یې د دې جزیې په مقابل کې د سر او مال ناموس ساتنه کوي، او که دا ساتنه یې په وس نه وي نو بیا په ذمي جزیه نشته. او که به له کوم ذمي څخه پوځي کار اخیستل کېده له هغه جزیه نه اخیستل کېده. بې وزله او بې کسه ذمي له جزیې ورکولو څخه معاف ول. بیت المال یا سرکاري خانه. عمر رضی الله عنه په پلازمینه دارالخلافه او د ولایتونو په مرکز کې بیت المالونه جوړ کړل او ورته یې پراخه ودانۍ آبادې کړې او د بیت المال د حساب لپاره یې وړ او دینداره حسابګر وټاکل. د عامه هوساینې چارې. د نامتو مورخ مقریزي وینا ده چې عمر رضی الله عنه د عامه هوساینې لپاره یوه لویه اداره جوړه کړې وه چې په لکونو مزدورانو کار کې کوو. یوازې په مصر کې په داسې ادارو کې 1,20,000 مزدورانو کار کوو. د ادارې په لویو ښارونو کې مسافرو ته د اسانۍ لپاره مسافرخانې جوړې کړې وې. سړکونه او پر سیندونو یې پلونه جوړ کړي وو. د مکې او مدینې ترمنځ لار، پړاوونه یا رباطونه، سرایونه او حوضونه ودان کړي ول او ابخر سربیره د نورو اړتیاو لپاره یې ویالې ایستلې وې چې دا لاندې 4 ویالې ډېرې مشهورې وې. د ابو موسی ویاله. دا ویاله د ابو موسی د عمر رضی الله عنه په حکم له دجلې څخه ایستل شوې وه. دا ویاله 9 میله اوږده وه چې په بصره کې د اوبو د کمۍ له امله ایستل شوې وه. دویم د معقل ویاله. دا ویاله هم له دجلې څخه ایستل شوې وه چې د نامتو صحابي معقل تر خپلې څارنې لاندې ایستلې وه نو ځکه د ده په نامه مشهوره شوه. دریم د سعد ویاله. دا ویاله سعد بن وقاص د ښار د اوسیدونکو په غوښتنه ایستلې وه، خو له دې امله چې په مخکې غرونو کې نیمګړې پاتې شوه چې بیا حجاج بن یوسف پوره کړه. څلورم د امیر المؤمنین ویاله. په 13 هجري کال په عربو کې قحط رامنځته شو نو عمر رضی الله عنه له مصر څخه غله وغوښتله، خو څرنګه چې لار ډېره اوږده وه غله ډېره وروسته د دې کړاو د لرې کولو لپاره 9 میله اوږده ویاله وایستل شوه چې په دې ویالې د نیل سیند او قلزم بحر ترمنځ لار پیدا شوه او د مصر بیړۍ نیغه هدې بندر ته راتلای شوه. هغه مهال داسې لوی ویالې ایستل د عمر رضی الله عنه د مهال یوه اریانوونکې کارنامه وه چې د هغه مهال سویز ویاله یا سویز کانال ګڼل کېدای شي او کېدای شي چې د همدې موجود سویز کانال د خیال بنسټ وي. له دې ویالې څخه په هماغه سوکړه کې کار اخیستل شو. بیا پکې د شګو په ولوېدو ټپه شوه. تعلیم او ښوونه. عمر رضی الله عنه ښوونې ته ډېر پرمختګ ورکړ. تعلیم چې دغه مهال دیني و
ټول والیان او سیمه ییز مشران یې دې ته اړ کړل چې د دوی له نورو دندو سره سره دا د ښوونې دنده چې قرآن مجید او سنت ښوول ول هم په غاړه واخلي. د دې اړتیا په پامنوي سره چې یو ځل بیا وویل ای الله جل جلاله پر ټولو سیمو زما لخوا په مقرر شوو کسانو باندې تا ګوا کوم چې ما دوی د دې لپاره ټاکلي چې وګړو ته دین او د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو تعلیم ورکړي او د ټاکلو پر مهال دا هم په پام کې نیسم چې دا مقرر شوی سړی عالم هم وي. پر اداري مامورینو سربیره د نظامی مشرانو ټاکل هم په پام کې نیسم تر دې چې نظامی مشرانو به په منځ کې ممتاز علما درلودل. په قرآن کریم او سنتو سربیره د عربي ژبې او ادب تعلیم هم اړین دی. د کوچنیانو او بالغانو ټولو د تدریس تنظیم شوی دی. له جماعتونو څخه ډیر ځله د مدرسو کار اخیستل کېده. معلم او قاری امام او مؤذن ټولو ته تنخوا ورکول کېده. د ده د خلافت په موده کې طالبان هم ډیر شوي ول. په هر ځای کې د علم نارې وې او له دې چارو سره د تبلیغ ترویج هم ښه پرمختګ کړی و. د حکومت له اړتیاو سره سره ورو ورو د دنیوي علومو زده کړې ضرورت هم ولیدل شو. عربان په حساب او ریاضي دومره نه پوهېدل خو د مال ساتلو د ځایونو له ضرورت سره د حساب او ریاضي ضرورت هم حس کړی شو. دفترونه جوړ شول، د حساب کتاب کاغذونه هم تیار شول، د ورځې لګښت لپاره لیستونه جوړ شول، وګړي هم وشمیرل شول. په دې توګه د زکات او جزیې په ټولولو کې اسانتیاوې رامنځته شوې. له هجري سنې څخه هم په فاروقي مهال کې کار اخیستل شو او په عربي تورو مزینې سکې هم پیدا شوې. مهرونه جوړ شول، د اوبو د ویش علم خپل اهمیت څرګند کړ. په دې توګه د تهذیب او تمدن نوی څپرکی پرانستل شو چې د چارو فاروقي دوره نور هم ځلانده کړه. د ایران سیاسي ګډون د راتلونکو نسلونو پر پرمختګ ژوره اغیزه وکړه او په ایرانی مسلمانانو کې په اسلامي نړۍ کې ډیر ستر پوهان او عالمان پیدا شول. پوځي اصطلاحات. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مهال د فوج کومه منظمه اداره نه وه. عمر رضی الله عنه په 15 هجري کال کې د ولید بن هشام په مشوره یوه مستقله نظامی اداره جوړه کړه. د قریشو او انصارو نومونه په دفترونو کې ثبت شول. رتبې او تنخواګانې ورته وټاکل شوې. هغه وګړي چې د بدر په جګړه کې د ګډونوالو تنخوا له نورو څخه ډیره وه. په دې پسې بیا د حبشي مهاجرین او مجاهدین ول. د کال تنخوا لږ تر لږه 100 درهمه او لوړه یې 15,000 درهمه ټاکل شوې وه. د سپاهیانو میرمنو او بچیانو ته هم یو څه ورکول کېدل. مریانو ته له بادارانو سره سمې تنخواوې ورکول کېدلې. پوځ په 2 برخو ویشل شوی و. یوه برخه یې هغه پوځ و چې همیشه په نظامي چوڼیو کې اوسېده او له پوځي مهماتو سره یې سروکار و چې دا برخه یې منظم پوځ و. بله برخه هغه برخه وه چې په کورونو کې اوسېده خو د اړتیا په مهال به لکه اوسني احتیاطي سرتیري غوښتل کېدل او دوی ته هم تنخوا ورکول کېده. عمر رضی الله عنه په ټولو نیول شوو سیمو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي وو چې په دې کې مدینه، کوفه، بصره، موصل، قسطاط، دمشق، حمص او اردن ډیر مشهور ول. د کوفې، بصرې او افستاد ښارونه د پوځي مرکزونو لپاره ودان شوي وو. په دې مرکزونو کې د پوځي اړتیاو له مخې دا انتظامات ترسره کېدل. اول د سپاهیانو د استوګنې لپاره پارکونه جوړ شوي وو. دویم د آسونو لپاره لویې لویې طبیلې جوړې وې چې په هره یوه کې 4 زره آسونه سره د سامانالاتو سره یو ځای ساتل کېدل چې د اړتیا په مهال ترې سم کار اخیستل کېده. دریم له هرې طبیلې سره به څړځایونه وو. ښه نسل آسونه به په خاصه او ځانګړې پاملرنه ساتل کېدل. څلورم په دغه ځایونو به نومونه لیکل شوي وو او د تنخوا او حساب کتاب لپاره به منظم دفترونه پکې موجود وو. پنځم د سپاهیانو لپاره د مهماتو او کالیو جوړولو بیل دفتر د ایښودو ځای و چې نورو وړو چوڼیو به نه شوه ترسره کولی او سامان به له دې ځای څخه نورو ځایونو ته استول کېده. له دې لویو مرکزونو پرته به په ډېرو ځایونو کې وړې چوڼۍ جوړې شوې وې. په خراسان کې له ټولو نه ډېرې چوڼۍ وې. سرحدونو او ساحلي سیمو ساتلو لپاره د انتظام یوې بېلې ادارې ته ورسپارل شوی و. دغې ادارې د عبدالله بن قیس په مشرۍ په ضروري سیمو کې ځای پر ځای کلاګانې ودانې کړې وې. په لومړنیو وختونو کې یوازې قریش او انصار په پوځ کې نه نیول کېدل
خو بیا دا بندیز لرې شو او له ټولو مفتوحه اقوامو څخه سرتیري نیول کېدل. ویل کېږي چې په اسلامي پوځ کې هغه پوځیان هم ول چې مخکې د ایران له پاچا سره یو ځای ول او بیا یې اسلام قبول کړ او په اسلامي پوځ کې داخل شول. د سرتیرو له 200 څخه نیولې تر 300 پورې درهمو پورې د کال تنخواه وه او د افسرانو د کال تنخواه به له 9 څخه تر 10,000 درهمو پورې رسېده. د پوځیانو ښځو او کوچنیانو ته بیل یو څه مقرر و. پر تنخواه سربیره سرتیرو ته غله، د زیتون غوړي او سرکه هم ورکول کېده. د پوځ د روغتیا او هوساینې او استوګنې خاص خیال ساتل کېده. د 18 هجري کال له صوبې وروسته د هوا د خرابوالي له امله د سرتیرو روغتیا ښه نه وه. عمر رضی الله عنه د پوځ مشر ته حکم وکړ چې سرتیري سړو او سمسورو سیمو ته بوځي. د چوڼیو ودانولو په مهال د آب و هوا ځانګړی خیال ساتل کېده. د سرتیرو لپاره په آزاده هوا کې پارکونه جوړېدل. له هرې چوڼۍ سره به د سپورټ جنګي تمرینونو لپاره پراخه میدانونه موجود وو. اس سواري، غشي ویشتل او پښې بېله ځغاسته د هرې سرتیري لپاره ډیره اړینه وه. پوځ له تودو سیمو څخه سړو ته او له سړو څخه تودو سیمو ته بیول کېده تر څو له هرې آب و هوا سره بلد شي. د هر پوځ له مشر څخه پرته په افسر، خزانهدار، محاسب، قاضي، مترجم او طبیب هم ورسره و. د جمعې په ورځ به عامه رخصتي وه او په کال کې به څو ځلې نورې رخصتۍ هم ورکول کېدې. له نامسلمانانو سره چلند. د عربو 2 لوی ګاونډي سلطنتونه روم او فارس چې د دې دواړو سلطنتونو ډېرې سیمې مسلمانانو فتح کړې وې، په دغو سلطنتونو کې به هم له رعایاو سره د دوی لخوا کوم سلوک کېده. دا سلوک له مرایانو سره له سلوک څخه هم ډېر بد و. شامیان اگر چې له رومیانو سره هم مذهب ول، خو بیا هم د دوی د خپلو ځمکو واک نه درلوده. دوی په خپله یو راز شتمنۍ ګڼل کېدله. کله به چې ځمکې د کوم بادار شوې، د ځمکې خاوند به هم د هغه بادار مالک شو چې ځمکه به ورته انتقال شوې وه. د یهودیانو ورځ خو لا تر دې ټولو بدتره وه. دوی خو د خپل مذهب د پیروۍ په ګناه لا محروم ول. د ایران میشتو عیسویانو حال هم د شامي یهودانو غوندې د غریبو خلکو مال، عزت، هر څه تر خانانو جار و. کله چې دا هیوادونه مسلمانانو ته په لاس ورغلل، نو له یوې مخې د دوی حالت بدل شو. عمر رضی الله عنه دوی ته له مسلمانانو سره برابر حقوق ورکړل او هغه درجه ورکړل شوه چې نور تړونوالو ته ورکول کېده. د هر قوم حقوق له ځان، مال او مذهب پورې تړلي وو او عمر رضی الله عنه مفتوحه اقوامو ته دا حقوق پوره ورکول. د بیت المقدس له عباسیانو سره چې کوم تړون وشو، د هغه الفاظ دا دي: دا هغه امان دی چې الله جل جلاله بنده امیر المؤمنین د ایلیا وګړو ته ورکړی دی. دا امان د ځان، مال، کلیسا، صلیب، روغ ناروغ او ټولو مذهبونو لپاره دی. د دوی عبادت ځایونه به چاته د استوګنې لپاره نه ورکول کېږي او دغه عبادت ځایونه به زیان نه ګوري او نه به د صلیبونو شتمنیو ته تاوان اړول کېږي او نه به پکې کمۍ راځي. د مذهب په اړه به پر دوی کوم تیری نه کېږي او هیڅ چاته به نقصان نه رسېږي. ځان، مال، مذهب او شریعت په امان کې وي. عمر رضی الله عنه ځمکه په خپلو والیانو د دغه تړونونو پوره درېدلو ټینګار یې کوه. ابو عبیده رضی الله عنه ته د شام له فتح نه وروسته فرمان واستول شو: مسلمانان د په ذمیانو تیری نه کوي او نه د ورته تاوان اړوي او نه د مال بې ځایه کوي او چې له هغوی سره د ښودل شوي شرطونو پوره رعایت وشي. عمر رضی الله عنه د ذمیانو مال او ځان د مسلمانانو له مال او ځان سره برابر باله. د ذمې په قصاص کې مسلمان وژل کېده، لکه چې یو ځل د بني بکر د قبیلې یو سړی یو عیسوي ووژه. عمر رضی الله عنه لیک ور واستوه چې قاتل د مقتول وارثانو ته وسپارل شي. دا حکم فوراً عملی شو او د مقتول وارثانو قاتل ووژه. په بیت المال کې بې وزلو ذمیانو ته لکه مسلمانانو هغومره حصه ورکول کېده. دا طریقه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاری کړې وه او عمر رضی الله عنه په خپل مهال کې همغه طریقه چلوله. دا راز مسلمانان وظیفه خواره او د مساکینو په نوم یادېدل. ذمیانو چې د ځمکې کومه مالیه ورکوله هغه به ډېره لږه وه، خو بیا هم
له عمر رضی الله عنه سره دا فکر و چې هسې نه چې دوی سختي ونه شي زغملی. د دې چارې په اړه د تسلۍ لپاره چې هر کال له عراق څخه خراج ته راته، نو له بصرې او کوفې څخه به یې لس کسان ورغوښتل او سوګند به یې ورکوه چې د مال ټولولو په مهال خو به په چا تیری او سختی نه کوي. له وفات څخه یې 3 ورځې د مخه واقعه ده چې د چارو مسؤل کسان یې وغوښتل او په وار یې وپوښتل چې د مال اخیستو په مهال خو به په چا سختی او زور نه راولي. د مذهبي چارو په سرته رسولو کې ذمیان پوره خپلواک ول. هغوی به په ښکاره توګه ناقوس غږوه او خپل مذهبي جشنونه به یې لمانځل. د لمانځه په مهال به یې ناقوس نه غږوه. د اسلام په خپرولو کې اگر که عمر رضی الله عنه ډېره هڅه کوله، خو دا کار یوازې په فن نصیحت او تبلیغ پورې محدود نه و. څوک چې په مذهب بدلولو نه مجبوره او نه یې په دې اړه سختي کوله، عمر رضی الله عنه له ذمیانو سره داسې ښه چلند کوه چې که ورانکاري او بغاوت به یې وکړ، بیا به یې هم ورسره ښه چلند کاوه. غداري او بغاوت اوس هم په هیڅ حکومت کې نشي زغمل کېدی، خو حضرت عمر رضی الله عنه په داسې چارو کې هم له صبر او حوصلې څخه کار اخیسته. په شام کې د هرداس ذمیانو له رومیانو سره سازشونه کول. امیرالمؤمنین خبر شو، نو د هغه ځای والي عمر بن سعد ته یې ولیکل چې هلته د دغو سازشکارانو ټوله شتمني ځمکې او څاروي حساب کړه او 2 چنده قیمت یې ورکړه او ورته ووایه چې نور له هرداس څخه لاړ شي، او که په دې نه راضي کېدل نو تر کال پورې پرېږده او بیا یې وشړه. د همدغو مهربانیو په برکت ذمیانو د خپلو هم مذهبو حکمرانانو په ځای د مسلمانانو حکومت غوره وګڼه. هغوی د شونې رسولو لپاره بندوبست کوو. د اسلامي لښکر لپاره یې سرکونه او پلونه جوړول او استخباراتي چارې هم سرته رسولې. پر فاروقي سیرت باندې تبصره. عمر رضی الله عنه ډیر زړور مسلمان و او چې خلیفه شو، د خلافت د چارو په سرته رسولو یې هم خپل جوهر څرګند کړ. دی به د نړۍ په تاریخ کې د همیش لپاره یو یادګار پاتې وي. ځان یې له عامو رعایاو څخه باله او هر چا کولی شول چې په چارو کې ګوته ورته ونیسي او نیوکه پرې وکړي. د عامو وګړو له حاله به یې ځان خبروه چې خپله لازمي دنده یې ګڼله چې د شپې په ناڅاپه ګرځېده. عدل او انصاف خدا و چې د خپل پردي شاه او ګدا، بادار او مرئی توپیر یې نه کوو. په دروازه کې به یې خپل محافظ نه کېنوه او کارمندانو ته به یې په کلکه ویل چې خپلې دروازې وګړو ته پرانیزئ. په زهد، تقوا، قناعت او سادګۍ کې تر ټولو اصحابو ممتاز و. عمر رضی الله عنه د یو نامتو فاتح او بې مثاله حاکم سربیره ډیر فیاض او مجتهد انسان هم و. حضرت عمر رضی الله عنه په ډیر نازوانه شکل 23 هجري کال په پای کې د یو نامسلمان عجمي مرئی د کومې ذاتي خوابطۍ د سهار په لمانځه کې پر نوموړي حمله وکړه او 6 سخت ټپونه یې ورسول او بیا په 3مه ورځ د دغه ټپونو له امله وفات شو.